مسلمانانو ممکن راتلونکي جمعې شپه د شعبان 15 وي، یعنی د برات شپه. راتلونکي جمعې شپه دا چانس مه ضایع کوئ. ستاسو تقدیر به ټاکل کیږي. د الله تعالی د دربار دروازې خلاصې دي. څوک به کامیاب شي. دا شپه ستاسو ته یو نوی ژوند درکوي. خو آیا تاسو چمتو یاست؟ برات شپه د برخلیک، بخشش او دعاو شپه ده. دا مهم پیغام تر پای وګورئ، ځکه دا معلومات ستاسو راتلونکی بدلولی شي. آیا ته پوهیږي چې راتلونکي شپه به ستا د راتلونکي تقدیر لیکل کیږي؟ آیا غواړې چې الله تعالی ته خپل ټول حاجتونه وړاندې کړي او د بخښنې دروازې در باندې خلاصې شي؟ دا ویډیو مه بندوه، تر پای وګوره، ځکه چې زه درته د برات د شپې یو ځانګړې وظیفه، مهمې دعاګانې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت طریقه درښایم. که غواړې چې دا برکتي شپه له لاسه ورنه کړې، همدا اوس ویډیو تر پای وګوره، د نورو دوستانو سره هم شیر کړه، تر څو دوی هم د دې شپې له برکتونو برخمن شي. الله تعالی دې زموږ دعاګانې قبول کړي. د برات شپې ځانګړي برکتونه دي. د بخښنې، مغفرت او مغفرت شپه ده. د راتلونکي تقدیر لیکل کیدل دي. د عبادت لپاره غوره فرصت دی. د هرې دعا د قبلېدو لپاره خاص وخت ده. مسلمانانو دا هغه شپه دی چې زموږ د تیر کال اعمال الله جل جلاله ته وړاندې کیږي. زموږ راتلونکی برخلیک، روغتیا، رزق او عمر لیکل کیږي. امام حسن بصری رحمت الله علیه به په دې شپه زهته ډیر ویریده او په لړزه به و. وایي زه نه پوهیږم چې الله جل جلاله ته به زما اعمال څنګه پیش شي، یعنی څنګه به وړاندې شي. حضرت علی رضی الله عنه به هم په دې شپه ژړل، اسمان ته کتل او دعاګانې کولې. خو دا شپه یوازې د ویرې نه ده، دا د بخشش، رحم او نجات شپه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغلل، پوښتنه یې وکړه چې یا رسول الله، ته د برات شپه ویښه تېروې، عبادت کوي او د شعبان ورځ 15 ورځ باندې روژه نیسې، دا ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وایي زه غواړم چې زما د عملنامې فیل په روژه وي او پای په عبادت وي. په دې شپه څه باید وکړي سړی؟ ګوره، د دې شپې زهته ډیر زیات برکتونه دي او پام چې دغه اعمال پکې ترسره شي او د الله تعالی نه باید مغفرت وغوښتل شي. د دې شپه خاص وظایف دغه دي: توبه او استغفار. دغه شپه د ګناهونو د بخښنې شپه ده. 2 رکعته نفل لمونځ او له الله جل جلاله څخه د بخښنې غوښتنه. بیا د سورت یاسین تلاوت، ځکه دا د برکت او بخښنې لامل کیږي. د والدینو، خپلوانو او ټول امت لپاره دعا، ځکه دا د تقدیر د ټاکلو شپه ده. روژه نیول، یعنی د شعبان 15 ورځ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا روژه نیوله. عایشه رضی الله عنها وایي په دې شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره اوږده سجده وکړه، وایي چې ما به فکر وکړ چې شاید د ده مبارک روح پک شوی وي. خو کله مې چې لاس ور وړاندې کړ، پوی به شوم چې هغه الله جل جلاله ته زاری او دعاوې کوي. زه ستا له عذاب څخه پناه غواړم. ته لکه څنګه چې د عبادت وړ یې، موږ هماغه شان عبادت نه دی کړی. نو ګرانو ورونو او خویندو، دا شپه مه ضایع کوئ. دا د خلاصون شپه ده، د دعاو شپه ده. د راتلونکي کال لپاره زموږ برخلیک لیکل کیږي. راځئ چې دا شپه په عبادت تیره کړو او له الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړو. ممکن دا راتلونکي د جمعې شپه وي، نو په عبادت تیره کړئ او موږ په دعاګانو کې مه هیروئ. السلام علیکم.